د شرن ملکي روغتون روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب وکړ. د پکتیکا ولایت د شرن ملکي روغتون ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو له دې امله کاري اعتصاب وکړ چې د سیمې د یو شمېر ځوانانو له لوري ورسره ناوړه چلند شوی دی. دوی نن ورځ له یاد روغتون څخه تر ولایت مقام پورې سوله ییز لاریون هم ترسره کړ او له ولایتي ادارې یې غوښتنه وکړه چې د دغو خلکو مخه ونیسي او دوی پرېږدي چې ولس ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د شرن ملکي روغتون مشر چنارګل صدیقي په دې اړه له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل دلته یو شمېر ځوانان چې مشري د حاجي نیاز په نوم یو کس کوي تیر ماښام په ډله ییز ډول روغتون ته ورغلي او د ښځینه او نارینه ډاکټرانو ترڅنګ یې له نورو روغتیا پالانو سره ناوړه چلند او ان فزیکي برخورد کړی دی. هغه زیاته کړه چې ولایتي اداره او د روغتیا وزارت باید د دغو خلکو مخه ونیسي او د یاد روغتون له ټولو کارکوونکو په حقه ننګه وکړي. صدیقي همدارنګه د لاریون پر مهال زیاته کړه چې د شرن ملکي روغتون یې د څو ساعتونو لپاره په بشپړ ډول تړلی دی او که وضعیت همدا ډول دوام وکړي نو د ټولې پکتیکا پر کچه به روغتیا پالان روغتونونه وتړي او کاري اعتصاب به وکړي. نو ډاکټر صاحبان سپینه چپنه لري، دوی نه د ټوپک لري نه د چا د جنګ زور لري. موږ به خپل عزت په دې باندې ساتو چې نور به موږ خپل منظم ناست وو، شبخانه به بنده وي تر څو که چېرته د ساتامې وزیر دولتي لوړپوړو چارواکو زموږ حقوقو ته رسیدګي وکړه تر هغې که نه یو موږ اوس په شبخانه کې محفوظ نه یو، زموږ خویندې محفوظه نه دي، زموږ په زنانیو محفوظه نه دي، تر هغې به موږ کار نه کوو په پکتیکا کې انشاءالله. او شبخانه مطلقه بنده ده. پلان همداسې ده چې ریاست ساتامه هم بند دی او په پکتیکا کې زموږ تصمیم دی چې د ټوله پکتیکا صحت به بنده وو، د ټوله پکتیکا صحت. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر علي خیل هم مني چې سهار یوه ډله ځوانان روغتون ته دننه شول او ډاکټران یې وهلي ډبه ولیدي. نوموړی ډاکټر زیاتوي چې له دې وړاندې هم د نظامي او ملکي خلکو له لوري ورسره بد چلند شوی خو مخه یې نه ده نیول شوې. د علي خیل په خبره چې دغه موضوع یې له اړوند چارواکو سره شریکه کړې وه خو دلته احساساتي برخورد ترسره شو او پایله یې دا شوه چې بالاخره روغتون وتړي او سوله ییز لاریون ترسره کړي. دغو ناروغانو عواقب به د هغه چا په غاړه باندې چې دا نن جنجال رامنځته شو او نن تیل ماټیل ووهل دبول و بیخي او بد حالات و دا به د هغه دوی کوشش دوی د کوشش کړی دا تکلم دا د خبرې د څه په خاطر دي دوی د خبرو له لارې دا موضوع حل کړی وای په احساساتو خو هېڅ شی هم نه کېږي. دا ډېر بد عواقب لري. یو عمل ډېر اسانه اجرا کېږي خو د هغوی عواقب ډېر سخت دي. دوی باید د دې عواقبو ته پام کړی وای بیا یو عکس العمل ښوولی وای. خو په نوموړي روغتون کې سلګونه شدید ناروغان هم بستر و او عاجلې کتنې ته یې اړتیا لرله. په دې اړه د یحیی خیل ولسوالۍ اوسېدونکی سرور خان چې په نوموړي روغتون کې یې ناروغ بستر دی میلمه راډیو ته وویل دومره پیسې دې ما ولګېدلې چې حساب یې دغه ډاکټرانو ته چې ما راوړه خدای پاک شفا ورکړه دومره اوبه یې ځینې وڅښلې په کابل کې چا نه دي ځینې څښلې چې نن سهولیت راغلی ده نن حرامي راغلی ده نن زموږ عزت راغلی ده. ولې دې موږ په عزت باندې لوبې کېږي که هر څوک دغه خواهش لري هغه د شخصي ګټه له شخصي سړي چې واخلي. خو د شرنې قومي شورا غړي بیا د ملکي روغتون پر خدماتو په نیوکې سره وویل چې د یوې ښې رهبرۍ او وړ خدمتونو د نشتون له امله په تیرو نږدې 2 ورځو کې د زیږون پر مهال میرمنې د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او ولس ته وړ خدمات نه وړاندې کیږي. دوی د یاد روغتون د مشر خبرې ردوي او زیاتوي چې په بشپړ ډول ټولو ډاکټرانو ته احترام لري او هیڅ یوې ښځینه ډاکټرې ته سپکاوی نه دی شوی او نه وهل ټکول شوې ده. مریضان د کومه په حالات کې سو د زو په حالات کې سو خپلو دغه قریبانو یې د مریضان راواخیستلو شخصي کلینیک ته یې راجع وکړه چې یو دغه د مریض یې راواخیست په موټر کې واچوه چې د ډاکټر کبیر کلینیک ته رسېدو چې په ژنو باندې ورختلو د هغې تولد وسو. دوم مریض چې و هغه په موټر کې راچول شوی ده له شفاخانې د باندې راوتلی ده چې چوک ته رارسېږي په چوک کې تولد شوی ده. په دې کې چې هر څوک یایي دا د زنانو په حصه کې زنانې موږ پښتانه یو ناموس پیژنو اخلاقا انساني و بشري که چا دا ثابت کړه په قیامت کې هم موږ به د دې پور پرې کوو. د دغې شورا یو بل غړی محمد امین هم ټینګار کوي چې ولس په ټوله معنا روغتیا پالو ته درناوی لري خو د دغه روغتون رئیس چنارګل چې له وړاندې هم د خلکو غوښتنه وه باید له دندې ګوښه او پر ځای یو بل وړ کس معرفي شي. که څوک نن سبا نورې خبرې کوي یوې بلې خواته اړوي چې زنانه رامخته کوي یا نورې غیر اخلاقي خبرې رامنځته کوي دا له امکانه لرې خبرې دي. نه مدني فعالانو دا کار کړی نو دا څوک اجازه چاته ورکوي. دلته قومونه دي دلته مشران دي دلته علما دي
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده له ادارې له وزارته له چارواکو چې دا یو سړی خو نه دی په افغانستان کې موږ ډېر قدرونه لرو که دلته وړتیا دا نه شي خلک دوی ته راځي د یو سړي په ځای باندې دي ټول ملت نه تباه کوي نو موږ خواهش کوو چې هغه دې بس چې لري کې بل وړ کس یې دلته راوستي. په ورته مهال د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکنی وایي چې په دې اړه یې یو پلاوی ګمارلی ترڅو موضوع په بشپړ ډول وڅېړي او خپل تصمیم ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادې قومي شورا د مشر حاجي نیاز نظر هم واخلو خو بریالي نه شوو.